افغان ځواکونو یو ځل بیا پر دښمن رڼا ورځ توره تیاره کړه دا چې افغان هوایي ځواک تازه یو ځل بیا څنګه د هیواد دښمنانو ته ماته ورکړه او څنګه یې په تیښته بریالي سول دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. افغان ځواکونو هوایي برید کې 20 طالبان وژلي. ملي دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواک تیره ورځ د طالبانو هغه غونډه په نښه کړه چې دوی پکې پر افغان ځواکونو د برید تیاري لپاره راټول شوي وو. د ملي دفاع وزارت ویان فواد امان وایي دغه کسان تیره ورځ د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې په نښه شول او له دوی سره ګڼ شمېر وسلې، مهمات او د دوی وسایط هم له منځه یوړل شول. تر دې وړاندې افغان ځواکونو په کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې په هوایي بریدونو کې د ګڼ شمېر طالب وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. پر طالبانو د افغان ځواکونو هوایي بریدونه داسې مهال زیاتېږي چې دغه ډلې د دوحې د هوکړې خلاف پر لوی ښارونو بریدونه زیات کړي او په مقابل کې افغان حکومت یا افغان ځواکونه هم پر دوی هوایي بریدونه زیات کړي چې تېره اونۍ شاوخوا 1.5 تنو ته مرګ ژوبله اړولې وه. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.